ستاسو په اجازه زما وروستۍ پوښتنه به دا وي چې د افغانستان د کورني کرکټ هغه پلان شوی و لیستې وروستۍ لوبې دي د ای پی ایل په اړه خبرې کېدلې چې په اګست کې به خبرې اعلانېږي او د دې په اړه به نهایي پرېکړې اعلانېږي ای پی ایل په اړه وروستي معلومات څه دي؟ ای پی ایل خو تاسو ټول د سپورټ ژورنالیستان یې په دې ښه پوهېږئ چې لیګ چې دی یو برینډ وي او دا بیا ته که په نورو خرڅوي یا پانګوال دې ته راولي چې په دې کې پانګونه وکړي د نورو دنیا لوبغاړي راشي سپانسران ورته راشي نو دې ته ډېر زیات کار پکار وي په تاسو باندې چې موږ تاسې د پی ایل هغه اول ایډیشن چې شوی و ښه نه و شوی نو دا د 2018 نه وروسته که هغه د بندیزونو لاندې وي هغه څه باور یې د لاسه ورکړی بېرته دا ټوله پروسه را ژوندۍ کول د تدارکاتي پروسې نه راتېرېدل او د آی سی سی نه اجازه اخیستل بیا هغې ته یو وینیو کتل دا ډېر ستړی کار و موږ الحمدلله تدارکاتي پروسه هم خلاصه ده تېره 15 تاریخ فکر کوم زه وم ما سره د موږ د مارکیټینګ والا او حقوقي مشاورینو د آی سی سی سره هم لومړنی مجلس و په هغه مجلس کې دغه زیری دی الحمدلله چې دوی هغه کوم کار هم تر اوسه کړی دی تدارکاتي پروسه ده یا د فرنچایزونو دپاره هم چې کومه کرایټیریا جوړه ده یا هر کار دی دوی ته تشریح کړو هغه د دوی د اصولو سره سم و او د دې تر څنګ دوی د انټي کرپشن په اړه ځینې لارښوونې راته وکړې پاتې شوه د غونډه چې تاسو یادوئ په دې کې د وینیو دپاره یعنې چېرته د ای پی ایل ترسره کېږي موږ هر وخت په خپله خبره کویلې چې موږ لومړیتوب دغه دی چې په عمان کې وشي که هلته نه ترسره وبښئ په اماراتو کې که هلته نه ترسره کېږي بیا به په عمان کې ترسره کېږي نو د اماراتو سره موږ د ای پی ایل دپاره کوم ګورننګ کونسل چې دی چې موږ یې طرفه زه او چیرمین صاحب یو او موږ بل پارټنر چې دی د هغه د طرف هم 2 کسان دي دوی یو مجلس 13 میاشتو شو اوس بل 9 تاریخ ته دی د اماراتو سره هم خبره روانې دي که په یو توافق سره ورسېدو هم یې وخت اعلانوو هم یې هغه ځای اعلانوو او که په توافق ونه رسېدو بیا په عمان کې ترسره کېږي نو یوازې د وینیو خبره ځنډېدلې ده نور د تدارکاتي پروسه هم شوې ده د آی سی سی سره هم لومړنی مجلس شوی دی